شکیب الحسن وايي که امنیت مې تضمین شي بنګلادیش ته ستنېږم. باوري کرکټ نیوز ته ښه راغلاست. د بنګلادیش پخوانی لوبغاړي مشر شکیب الحسن وايي که حکومت یې امنیت تضمین کړي چمتو دی چې بیرته خپل هیواد ته ستون شي او د خپلو قضیو په تړاو محکمې ته حاضر شي. شکیب له 2024 کال د مې میاشتې راهیسې بنګلادیش ته نه دی ستنی شوی او اوس په سریلانکا کې د لانکا پریمیر لیګ سیالیو لپاره له جافنا کینګ سره دی. نوموړي رویټرز ته ویلي دی ډاډه دی چې هیڅ ناسم کار یې نه دی کړی او خپله قضیه یې د خندا وړ بلې ده. بل لور ته د بنګلادیش د ورزش وزیر ویلي که شکیب هیواد ته ستنېږي باید د قانوني لارې له مخې راشي. شکیب همداراز ویلي چې لا هم له کرکټ سره مینه لري او غواړي له نړیوال کرکټ څخه تر تقاعد مخکې په خپل هیواد کې یو وروستی مخاخه لوبلړۍ ترسره کړي. آیا شکیب الحسن به بیرته بنګلادیش ته ستون شي؟ نظر مو کمنټ کړئ.